Number 1. د خپل زړه منا. Follow your heart. Follow your heart. ته ډیر عاجز یې. You are so humble. You are so humble. په مینه یې وکړه. Do it with love. Do it with love. تل مهربانه اوسه. Be kind always. Be kind always. نن یې شروع کړه یا نن یې پیل کړه. Start today. Start today. مینه خپره کړه. Spread love. Spread love. دا ساده کړه. Keep it simple. Keep it simple. دوام ورکړه. Keep going. Keep going. په خپل ځان باور ولره. Believe in yourself. Believe in yourself. ژوره ساه واخله. Take a deep breath. Take a deep breath. هیڅکله مه پرېږده. Never give up. Never give up. خواري کوه. Work hard. Work hard. آرام اوسه. Stay calm. Stay calm. ته ښه کېږې. You are improving. You are improving. صبر وکړه. Be patient. Be patient. هغه خوشحاله ښکاري. He looks happy. He looks happy. looks معنا ښکارېدل. happy معنا خوشحاله. دا یو خوږ ماشوم ده. This is a sweet baby. This is a sweet baby. baby معنا ماشوم. sweet معنا خوږ. this معنا ده. ودرېږه. Stand up. Stand up. کېنه. Sit down. Sit down. مخته راشه. Come forward. Come forward. شاته لاړ شه. Go backward. Go backward. چپ طرف ته تاو شه. Turn left. Turn left. ښي طرف ته تاو شه. Turn right. Turn right.
زما خبرې ولیکه. Mark my words. Mark my words. words ولیکيږي خبرې. Mark معنا لیکل. ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. Listen to me. نږدې راشه. Come close. Come close. دا په څو ده. How much is it? How much is it? دا په $50 ده. It is $50. It is $50. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.